هېڅوک نشته نو دا شپې زموږ دپاره تابع کړې دا ورځې زموږ دپاره تابع کړې ټول د الله نعمتونه دي که نو ځکه یې دا ووایي وآتاكم من كل ما سألتموه او درکړي دي تاسو ته د هر هغه شیز نه چې تاسو ورته ضرورت لرئ هر هغه شی الله وایي ما تاسو ته درکړي تاسو ته ضرورت لرئ هر هغه شی سوچ وکړه که نه لکه موږ دې دنیا کې ژوند تېرو هر شی چې د ژوند له پکار دی هغه الله موږ له هغه راکړی دی دا د هغه رب نعمتونه دي بېشماره نعمتونه دي د هغه نو ځکه یې ووایي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها او کشمار شروع کوي تاسو د نعمتونو د الله نو نشئ راګیرولی هغه په شمار کې یو سړی راولېږي زه د الله نعمتونه شمارم نو کم کم به شمارې خو په اربونو کیربونو بې شماره په شمار کې نه راګیرېږي نه دومره نعمتونه د الله دي خو انسان ناشکره دی په دومره نعمتونو کې به دی راولېږي هغه نعمت به رایادي کوم چې ورسره نشته لکه الله وله هر څه ورکړي دي هر څه وله مثال کې ورکړي او بچي نشته نو دی به دا هر څه پرېږدي او دقه به یادوي چې الله ماله بچي نه دي راکړي الله وله هر څه ورکړي دي هر څه ورکړي خو غریب دی مال ورسره ډېر نشته نو دی به د هر سیر کې صرف به دقه یادوي چې غریب یم او هغه نعمتونه بې شماره چې الله پې کړي دي هغه به یې هېر کړي ځکه الله وایي إن الإنسان لظلوم كفار یقینا انسان خامخا ظالم ناشکر دی د ټول غټ ظالم انسان دی په ځان سره ظلم کوي دغه د ظلم اقسام دي که یو ظلم د ځان سره کول او یو ظلم د بل چا سره کول نو یو د انسان چې ظلم کوي یو خو هغه ظلم دی چې بل سره یې کوي خو واضح ده خو لوی ظلم دی د خپل ځان سره کوي او هغه په دې طریقې سره چې د الله نافرماني کوي دا کمزوری بدن دی راکاږي د جهنم طرف ته دا کمزوری بدن دی لګیا دی راکاږي د الله عذابونو ته نو دا ظالم نه شو ظلم یې وکړو د خپل ځان سره یې ظلم وکړو او کفار ناشکره خو دی هغه ما اوس خبره وکړه که ناشکره دی